سلامونه او احترامات ملګرو. په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د درېیمې مطالعاتي ساحې یعنې د مهالویشو د جوړونې د مدیریت د ساحې دویم فعالیت چې عبارت د فعالیتونو د تعریف او توصیف فعالیت دی تر بحث لاندې نیسو. په دې مرحله کې ځینې اسناد دي چې د انپوت په توګه خدمت کوي، لکه د پروژې پلان، د پروژې یا د ادارې محیطي عوامل او همدارنګه د پروژې یا د ادارې پالیسیګانې او پروسیجرونه د انپوت په توګه خدمت کوي. او په دې مرحله کې لکه د فعالیتونو د تعریف او توصیف لپاره ځینې تخنیکونه شتون لري چې ترې استفاده کیږي، لکه د اهل خبره نظر اخیستل کیږي او د فعالیتونو تجزیه ترسره کیږي، یعنې لوی فعالیتونه په وړو او جزئي فعالیتونو تقسیمیږي. او دریم تخنیک رولینګ ویو پلانینګ دی. دا په دې معنا ده چې په دې مرحله کې هغه فعالیتونه کوم چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي هغه په جزئي ډول توصیفیږي، او کوم چې په لیرې راتلونکي وخت کې ترسره کیږي هغه په عمده شکل پاتې کیږي، او چې کله بیا د هغې وخت رانږدې کیږي بیا په جزئي فعالیتونو باندې ویشل کیږي. او څلورم تخنیک د مجالسو جوړول دی. نو د دغه تخنیکونو په استفادې سره د پروژې فعالیتونه تعریف او توصیفیږي، او د اوټپوټ په توګه باندې په دې مرحله کې اولنی سند چې رامنځته کیږي هغه د فعالیتونو لیست دی. او یا په دغه سند کې چې د فعالیتونو لیست دی یا د یو جلا سند په واسطه د فعالیتونو طبیعت یا اکټیویټي اټریبیوټس ورته وایي رامنځته کیږي. د اکټیویټي اټریبیوټس څخه هدف دا دی چې د فعالیتونو طبیعت را معلومیږي چې آیا فعالیتونه مستقل فعالیتونه دي یا د نورو فعالیتونو پورې تړلي دي، او آیا خپله یو فعالیت د بل فعالیت جز دی که دغه فعالیت د نورو فعالیتونو زیږونکی دی. په هر صورت باندې دغه دوم سند نه علاوه د مایلستونونو لیست رامنځته کیږي. د مایلستونونو په اړه په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا په تفصیل سره بحث کوو. او څلورم سند چې دی په دې مرحله کې د تغییراتو غوښتل ترسره کیږي. دا ځکه چې وروسته د دې چې د پروژې پلان جوړ سي، بیا ساحه را معلومه سي، اوس چې کله مهالویش جوړیږي لکه پروژه په نورو جزئي فعالیتونو باندې ویشل کیږي. په دې کې خامخا د پروژې تاریکې برخې یو څه نوره هم روښانه کیږي. نو دا محتمله خبره ده چې بیا د تغییراتو غوښتنې هم کیږي. او اخري دا چې د پروژې په پلان کې هم د دغې فعالیت په نتیجه کې تغییرات راوړل کیږي، ځکه چې بیا هم چې کله د پروژې کلي فعالیتونه په وړو فعالیتونو ویشل کیږي نو خامخا لا پروژه عملي لوري ته ځي، او لکه د دې ارزونه ترسره کیږي چې کوم فعالیتونه چې پلان کې نیول شوي وه کوم یې عملي دي کوم یې نه دي. نو د دغې ارزونې او پرمختګ په نتیجه کې بیا د پروژې په پلان کې هم د تغییراتو غوښتنه کیږي. په مجموع کې په دې ویډیو کې مو د پروژې د مدیریت د درېیمې مطالعاتي ساحې یعنې د مهالویشو د جوړونې مطالعاتي ساحې په دویم فعالیت کوم چې د فعالیتونو تعریف او توصیف دی خبرې وکړلې.